ملګرو د بالیووډ اداکاره کرینه کپور خان د نړۍ د ښایستو میرمنو څخه یوه ګڼل کیږي. نوموړې د خپلې ښکلا او سټایل له وجې په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د بالیووډ د ښایست ملکې همیشه د خپل فیشن او سټایل له امله ټول خلک تر خپل تاثیر لاندې راوستي دي. کرینه کپور خان یوازې د نړۍ ښکلې میرمن نه بلکې یوه ښه اداکاره هم ده. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسې ته د کرینه کپور د ژوند په اړه معلومات درکړو. د ویډیو له پیلولو مخکې که چیرې تاسې د کرینه کپور مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ او ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ ځکه چې تاسې به د کرینه کپور د داسې رازونو په اړه خبر شئ چې مخکې به مو نه وي اورېدلي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د کرینه کپور لقب بیبو دی او د 1980 کال د سپتمبر په 21 نیټه په مومبئی کې زیږېدلې ده او د 2023 کال له مخې 42 کلنه ده. کرینه کپور د جمنا بای نرسي سکول څخه فارغه شوې ده او له هغې نه وروسته یې د میتی بای په کالج کې د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې داخله واخیسته. لیکن کرینه خپل تعلیم بشپړ نه کړ ځکه چې هغې له ځانه د یوې اداکارې جوړول غوښتل. تاسو ته باید وویل شي چې کرینه کپور یوازې تر 12 صنف پورې زده کړې کړي دي. کرینه کپور د خپل اکټینګ کریر په پیل کې د کشورنامت اکټینګ انسټیټیوټ څخه د اداکارۍ روزنه ترلاسه کړې ده. کرینه کپور د مسلک له مخې اداکاره، موډله او یو پروډیوسره هم ده. ملګرو اوس د کرینه کپور د کیریر په اړه معلومات درکوو. کرینه کپور د خپل کیریر پیل د ریفیوجی فلم څخه کړی دی او دغه فلم په بالیووډ کې تر خپرېدو وروسته زبردست عاید ترلاسه کړ او د همدې فلم په سبب کرینه کپور د ښځینه غوره اداکارې په حیث خپله لومړنۍ د فلم فیر جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم د کرینه کپور د اکټینګ کیریر په مخکې بیولو کې ډېر ښه ثابت شو. له هغې نه وروسته کرینه کپور په 2001 میلادي کال کې له تشار کپور سره په خپل دوهم فلم کې کار وکړ د کوم نوم چې دی مجھے کچھ کہنا ہے او دا فلم هم له خپرېدو سره سم د بالیووډ په باکس افیس باندې وځلیدلو او له دې فلم نه وروسته کرینه کپور هیڅکله شاته ونه کتل او په همدې 2001 کال کې کرینه کپور په کبھی خوشی کبھی غم فلم کې رول ترسره کړ کوم چې نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ریکارډ ماتونکي پیسې وګټلې او د دې فلم په واسطه کرینه کپور په ټوله نړۍ باندې ځان وپېژانده او د کبھی خوشی کبھی غم فلم لپاره د غوره اداکارۍ جایزه هم کرینه کپور ته ورکړل شوه. تاسو به یې په اورېدو سره حیران شئ چې په 2001 کال کې په فلمونو کې د رول د ادا کولو لپاره د کرینه کپور غوښتنه دومره زیاته وه چې په هغه وخت کې نوموړي د یو فلم په سر باندې 50 لکه روپۍ اخیستلې. له هغې نه بعد کرینه کپور په خپل ژوند کې ډېر زیات سوپر هټ فلمونه نندارې ته وړاندې کړي دي د کومو نومونه چې چمیلی، اومکارا، فدا، هلچل او کیوکی دي. له 2001 کال وروسته کرینه کپور په ټوله نړۍ کې مینوال پیدا کړل. کرینه کپور له 2001 کال وروسته داسې فلمونه ترسره کړل چې په ټوله نړۍ کې له 300 کروڑو څخه زیات بزنس کړی دی د کومو نومونه چې دي جب وی میټ، ګولمال او 3 ایډیټس. همدارنګه کرینه کپور له عرفان خان سره په انګریزي میډیم فلم کې هم اکټینګ ترسره کړی کوم چې د 2020 کال د ډیرو پیسو جوړونکو فلمونو څخه و او وروستنی فلم یې لال سنگ چډه دی چې په 2022 کال کې خپور شو. ملګرو تاسو کرینه کپور څنګه اداکاره ارزوئ او د هغې مو کوم فلم زیات خوښیږي دا راته لاندې په کمنټ کې حتما ولیکئ. ملګرو اوس د کرینه کپور د جایزو په اړه غږیږو. کرینه کپور ډېرې زیاتې د فلم فیر، ایفا او زی سین جایزې ترلاسه کړي د هغې د فلمونو جب وی میټ، 3 ایډیټس، ګلمال، ریفیوجی او اومکارا په سبب. ملګرو اوس د کرینه کپور کورنۍ درپېژنو. د کرینه کپور د پلار نوم دی رندیر کپور. د کرینه کپور د مور نوم دی ببیتا کمار. د کرینه کپور د خور نوم دی کرشمه کپور. د کرینه کپور د خاوند نوم دی سیف علي خان. د کرینه کپور د زوی نوم دی تیمور علي خان. ملګرو اوس د کرینه کپور د عاید په اړه خبرې کوو. کرینه کپور په یو فلم کې د کار کولو په سر 100 کروڑه روپۍ اخلي. د کرینه کپور زیاتره عاید د کومې کمپنۍ د تاییدولو څخه حاصلیږي د کوم چې 8 کروڑه فیس اخلي. له دې نه علاوه کرینه کپور د 80 کروڑو پانګه اچونه هم کړې ده چې له هغې څخه هم ورته ښه عاید راځي. ملګرو اوس د کرینه کپور د سرمایې په اړه معلومات درکوو. د کرینه کپور ټوله سرمایه 414 کروڑه روپۍ ده. ملګرو اوس به د کرینه کپور کور در وښیو. کرینه کپور د مومبئی په بندرا کې په یو ښایسته کور کې اوسیږي د کوم قیمت چې 48 کروڑه روپۍ دی. له دې نه بغیر کرینه کپور په سویټزرلینډ کې هم یو کور لري چې قیمت یې 33 کروڑه روپۍ دی او په دې انځورونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ.
ملګرو اوس د کرینا کپور د موټرو د مجموعې په اړه غږیږو. کرینا کپور عصري موټر ډیر خوښوي او د ټولو موټرو مجموعي قیمت یې له 15 کروڑو څخه هم زیات دی. کرینا کپور یو بینټلی کانټیننټل جی ټي موټر لري د کوم قیمت چې 3.12 کروڑه دی. د کرینا کپور سره یو مرسیډیز بنز هم موجود دی د کوم قیمت چې 2.15 کروڑه دی. له دې سره له کرینا کپور سره یو آډي بي موټر هم شته د کوم قیمت چې 1.12 کروڑه دی. نو ملګرو دا و د کرینا کپور د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. کچېرې تاسې د کرینا کپور مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې غواړئ.